چې د سبا سترګه راخیږي ما به پنډو کې د سفر تړلې وینا. السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ملګری مې اکرم علیمه او یقینا سهار وختي تقریبا 10 بجې دي. ناشته مو وکړه، ځان مصیب کو او اوس به د سوات په لوري سفر شروع کو. نو زموږ سره اوسئ او دا شفیع الله د شفیع الله خان لاړم. نو که چېرې تاسو هم د دې چکر نه خوندونه اخلئ زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو، دا وخت زما سفر شروع کو او الله دې وکړي چې دا سفر مو هم د نورو سفرونو شانتې په خیر و عافیت سره سر ته ورسي. او دا کتی شئ دا سهار وختي دی، خلکو ساوري روان کړي دي. شپې مزل کوي منزل ته رسي، چې د شپې مزل کوي منزل ته رسي او هغه پاتې دي چې تمه د سبا کړي. نو مونږ او تاسو اکثر دا غلطیانې کوو چې د نن کار سبا ته پرېږدو او هغه کار چې هغه بیا سبا په ښه طریقې سره ونشي. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې خپل ژوند کوو، هغه که سفر دی که نور کار دی، محنت کوئ، مشقت کوئ او ژوند آباد کوئ. نو اصل کې وجه دا چې زما د شپې سفر مقصد دا وي چې ورځ خواصې هم تېره شي او شپه چې کوم دی د خوب دپاره ده. نو یقینا اکثر د شپې زه وځمه، نو وجه د هغې دی چې د ورځې رش او دای سړی سهارېږي. نو که د شپې څوک حصار هم شي نو په شپه کې ناوخته کېږي. نو زموږ سره اوسئ او اوس به اډې ته ځو. زموږ سره اوسئ. مورې کوچیلا به مې ورکې چکی چکی، ماسته به خورم پیغله به شمه او پیغله به شمه. ښه ملګرو، د ټیکټ بوکینګ مې وکړو او ټیکټ مو راواغست. لږ ټایم پکې لګي، نو غواړم چې لږ خوراک وکړم، بیا به سفر شروع کوو. ښه ملګرو، خوراک مې وکړو، لږ یخ څه مو وڅښل او ځان مې لږ فرش کړو. اوس به سفر شروع کوو د سوات په طرف. نو زموږ سره اوسئ، ګرمي هم ده او ټیکټ بوکینګ شوی دی، کم از کم 15-20 منټ انتظار دی. انتظار به کوو او بیا به سفر شروع کوو. زموږ سره اوسئ.
خاملګرو سوات موټروی باندې روانو او وخت د مانځه دی او مونځ به کوو، روټۍ به خورو او نور به هم څه خورو. زمونږ سره اوسئ. ملګرو تاسو کتلی شئ چې د سوات یخه هوا شروع شوه. راشه په چکر جانانه سوات تبانه جوړه کا، راشه په چکر جانانه سوات تبانه جوړه کا، سپرلی موسم دی ملاقات تبانه جوړه کا. یقینا چې یخې هواګانې شروع شوي او د سوات دنګ غرونه او هواګانې هرکلی کوي موږ ته. نو سوات موټروی لږه پاتې ده او روټۍ خورو او بیا به میلاویږو د مینګورې په اډه کې. نو زمونږ سره اوسئ تر مدینه ځان سره بیا یم. د سوات یخه هوا ده او ګرمې پکوړۍ دي، ډېر زیات خوند کوي. که تاسو یې خوړی نه شئ نو کته یې خوی شئ که نه، نو یو پیر ضرور سوات ته راشئ، خوندونه واخلئ. تاسو کتلی شئ دا وخت زه ولاړ یم د مینګورې په غټه اډه کې. د دې ځای نه تاسو ته د سوات او د پاکستان مختلف ښارونو ته، هغه که فیصل آباد دی، ګجراواله ده، لاهور دی، کراچۍ ده، پېښور دی، اسلام آباد دی، یا 400 مردان پېښور دی، یا مدین بارین کالام دی، تاسو ته د دې ځای نه ګاډي میلاویدی شي. زه به اوس د بارین ګاډي کې سیټ بک کوم او بیا به سفر شروع کوو د بحرین په لور. نو زمونږ سره اوسئ، سیټ بوکینګ کوو او دا اډه هم وینئ، دا نوې ده، شپ شوې ده، نو ډېره غټه اډه ده. دا یو کس د ډېر وخت نه ناست دی او
غواړم چې د دوی نه یو ګیلاس شربت وڅښمه. مونږ تاسو له پکار دي چې داسې خلک هر چېرته وینو نو 120 روپو د خوراک څه مونږ له اخیسته په دې وجه پکار دي چې د دوی خپل په کاروبار باندې یقیني او سوال ته به نه محتاجه کیږي. نو غواړم چې د دوی نه یو ګیلاس شربت وڅښمه او بیا به سفر شروع کوو د مدین په طرف. زمونږ سره اوسئ. چې مازدیګر شي زیړی لمر شي په چا اختر شي څوک د غم ژړا کوي نه او ژړا کوي نه. مازدیګر شو او سفر مو جاری دی او موسم ورو ورو یخ کیږي. زمونږ سره اوسئ. موسم یخ دی، راورسېدم خپل کور کلي ته او بیا به میلاویږو انشاءالله د نوي ویډیو سره. تر د هغه وخته پورې ما له اجازت راکوئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.